د پاکستان په لاهور او د پنجاب په بیلابیلو ښارونو کې د سختو بارانونو له امله د سړکونو پر سر د اوبو کچه نوره هم لوړه شوې ده. په لاهور کې د راوي پل، مال روډ، ګلبرګ، ډیویس روډ او ګډي شاهو په ګډون کې ګڼ شمېر سیمې د سختو بارانونو لاندې راغلي دي. د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې په راتلونکو 24 ساعتونو کې به د سپکو او سختو بارانونو لړۍ دوام ولري. د پنجاب په ناکانه صاحب او شاوخوا سیمو کې د بارانونو له امله ټیټې سیمې تر اوبو لاندې شوي او په ګڼو سړکونو کې اوبه ولاړې شوي دي. د بارانونو له امله د برېښنا ګڼ فیډرونه شارټ شوي چې ورسره د ښار بیلابیلو برخو کې برېښنا پرې شوې ده او کوڅې او بازارونه د نهرونو او جویونو بڼه خپله کړې ده. سربیره پر دې په چیچه وطني، ډی ای خان، اوکاړه، وزیرآباد ښار او نورو سیمو کې سخت باران شوی. د وهاري شاوخوا سیمو کې بیا د سخت باران له امله د برېښنا لړۍ هم ګډوډه شوې ده. د پاکستان د طبعي پیښو سره د مبارزې ادارې په وینا تر اوسه په کراچۍ، پنجاب او سند صوبه کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله 115 کسان وژل شوي او نږدې 1000 تنه نور ټپیان شوي دي.